اذا كان يوم صوم احدكم کله چې یو کس د روزې په حالت کې وي نو فلا يرفث فحش بے حیا خبره دا به نه کوي بے حیا خبره سپکی او پوچی خبره دا کنزله دا به نه کوي ولا يسخب نبی صلی فرمایي چې شور شغب هم نه کوي ځکه چې روزدار د دبانې د روزې وقار لیدل شي دا به یو عزتمن سړی کتل شي دا به شور شغب چغې سوریای دا به نه وي نبی صلی فرمایي ولا يسخب دوی دای به چغې او شور شغب دا به نه کوي فإن صابه او احد او قاتله کده سره څوک دته څوک بد رد وي یا د سره جنگ کوي نو فليقل اني امرؤ صائم دی به ځان سره وي چې زه خو روزدار یم دا به یا روزه وي یا نه او د ما څه دی ما روزه ده اني امرؤ صائم زه روزدار یا دا کله کله امکان لري چې سړی بل تم وي یو سړی بحث جوړوي جګړه جوړوي نو هغه ته په ښه انداز وي چې ګوره وروره روژه ده په روژې کې دا جګړې دا شی نه دي دا خو نه دي پکار روژې په حالت کې دا کار به نه کوو د مؤمن سړي به داسې روژه وي د مؤمن اکثر جګړې چې کېږي هغه په روژې کې کېږي اکثر ورانی چې کېږي هغه په روژې کې کېږي ځکه موږ د روژې خیال نه ساتو مونږ روزه داسې نه ګڼو چې مونږ ته نبی هم فرمایي ان صابه احد او قاتله فليقل اني امرؤ صائم مزان ته چیرته داسې ونه وي چې زه خو په روژې یم دا کار د روژې سره مناسب نه ده نبی هم فرمایي دا دی وي او هغه ته دم نصیحت وکړي چې وروره روژه ده زیاتي خبرې فضول خبرې د جګړو خبرې دا به نه کوم